قرآن خاورو کی لغڑی تابیدائے سری لمبی تری پورتکی تابیدائے ستا ناموس باندی کفارو لوبی وکڑی ہے وکڑی ستا زڑگئی پر ندردی تابیدائے او تانا والله قیامت کی تپوس کئی چې قرآن دی حرمتی وشولا مسلمانا تا په دې کې څه کردار ادا دا کنن د یو ملک جنډه سوځېدلی وی په هغه ملک کې به نن هړتال وی او بازارونه به بند وی چوک په چوک به جلسې او احتجاجي مظاهرې وی دا که د یو ملک د صدر یا د وزیر اعظم تصویر سوځولی شوی وی په هغه ملک کې به نن ټوله ورځ هړتال او احتجاج وی او په کوم ملک کې چې د هغه تصویر یا د هغه ملک جنډه سوځېدلې وه سفارت خانه به بنده کړی سفیر به ونه شړلی لیکن قرآن وسوځېده خو چا هم دا ونه ویلي چې یاره دا کم ملک کې دا کار وشو او دا کار چې کومې پلیتې کړی د دې د کم ملک سره تعلق دی چې موږ د هغې خلاف احتجاج افغانستان هم ځان ته اسلامي ملک وایي افغانستان د جهادي او د مجاهدینو او د شهیدانو کور دی او په هغې کې داسې یو پلیته نطفه پیدا شوله په هغې کې داسې یو پلیته او کمه ښځه پیدا شوله چې هغې نن دا کار وکړلو د دې تاریخ نن ما کته بعضې ملګرو په نیټ باندې ورکړي وو چې دا په لاهور کې هم ډمه وه دا ښځه هلته هم دا ډمه وه او بیا د هغې نه بعد دا د مختلفو خاوندانو نه طلاقه شوې ښځه ده یو بې حیا ښځه ده او هغې دا پلیت کار کړی دی د افغانستان تاریخ یې ګنده کړلو د افغانستان د حکمرانانو ذمهداري جوړېږي چې دا دې راوغواړي د انټرپول په ذریعه باندې څنګه چې بین الاقوامي قانون دی بین الاقوامي یو نظام دی چې کله یو ملک کې مجرم جرم وکړي بار وتښتي د هغې ځای نه بین الاقوامي پولیس شته انټرپول اداره شته د هغې په ترو باندې راغواړي اوس په چارسده کې چې کوم قتلونه یې کړي کوم مجرم 3 ورونه یې وژلي وو بې ګناه هغه بدماش یا بله ورځ د انټرپول په ذریعه باندې راونغوښت پاکستان ته راوست پولیسو راوغوښت دې وجې نه زموږ دا مطالبه ده دا یوازې مطالبه نه ده دا زموږ د زړه تاو دی دا زموږ د زړه درد دی چې دغه پلیته دې د انټرپول په ذریعه باندې راوغوښتی او په ټوله دنیا کې زما واک چې څوک اوري او انشاءالله دې باندې به زه پخپله د اسلامي تنظیمونه چې دا څومره دي بلکې دا ټول تنظیمونه په دې احتجاج کې دا قرآن یوازې د مذهبي تنظیمونو قرآن خو نه دی که د چا تعلق د جماعت اسلامي سره دی که اهل حدیث دي که جماعت شاعت التوحید والسنه دي که تبلیغي جماعت دی که دغه رنګه نور اسلامي تنظیمونه دي جمعیت علما اسلام دی او که زموږ نورې سیاسي پارټۍ دي که هغه پي ټي آی ده که هغه پیپلز پارټي ده که هغه نیشنل پارټي ده که هغه مسلم لیګ دی او که هغه نور جماعتونه دي دا قرآن زموږ د ټولو قرآن موږ ټول په دې خفه یو موږ ټول په دې احتجاج کوو امت مسلمه دردمند دی د امت مسلمه توهین شوی دی د اسلام توهین شوی د قرآن توهین شوی تاسو داسې یو مسلمان پیدا کولی شئ چې هغه د انجیل بې حرمتي کړي چا د انجیل بې حرمتي کړې ده نه موږ د انجیل بې حرمتي نه کوو موږ د بایبل بې حرمتي نه کوو موږ د تورات بې حرمتي نه کوو زموږ ایمان دی تورات هم د الله کتاب و د اسمان نه نازل و انجیل هم د الله رب العالمین کتاب و لیکن دا پلیت خلک مسلسل زموږ د قرآن بېعزتیانې کوي دا د دوی شکست خورده ذهنیت دا د دوی په شکست باندې د دوی په ذلت باندې دلیل دی چې د دوی حوصلې ختمې دي د اسلام په مقابل کې او انشاءالله څنګه چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي الاسلام یعلو ولا یعلى علیه اسلام به غالب وي څوک هم په اسلام نشي غالب کېدلی انشاءالله اسلام به الله رب العالمین په ټوله دنیا غالب کوي زوره ووایئ بیا ووایئ الله رب العالمین به دا اسلام په ټوله دنیا غالب کړي انشاءالله د دې پلیتو ورځې ډېرې لږې دي دا یاد ساتئ دې وجې نه موږ ټول اسلامي ملکونو کې چې څومره ورونه خویندې زما دا خبرې اوري موږ ټول یو وجود یو موږ مسلمانان ټول یو جسم یو یو بدن یو دا زموږ د رب کلام دی
والله چې په دې قرآن دې غیرت ونه کړو ایمان د دنیا نه ویني والله که نن به موږ له خندا خوند راکوي والله چې د سهار نه کوم مجلس کې زه کښېنم پریشان یم مسلسل ځکه دا کار د پریشانۍ شوی کاشکې ارمان مې وکړو سهار په یو مجلس کې زه مړه وی او موږ مړه وی او موږ په دنیا کې نه وی ژوند هم نه وی په دې ځمکه کې ښخ وی او دا منظر هم نه وی لیدلی او دا خبرې هم نه وی اورېدلی زموږ د ژوند څه هغه حیثیت پاتې شي چې موږ ژوندي یو او د الله رب العالمین د کتاب په عزت کې زما محترم ورونو افغانستان د زمرو وطن دی یاد ساتئ او پاکستان هم د زمرو وطن دی او ټول عالم اسلام دې کې زمري پراته دي داسې ګیدړان چې پکې پیدا کېږي زمرو له د علاج چل ورځي الحمدلله الله په فضل باندې د دې وجې نه موږ دا بیل کوو زه دا مطالبه کوم ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته چې کوم ځای کې د افغانستان کې دننه چې کومه سفارتخانه د امریکې هغې مخې ته د احتجاج وشي چې دا پلیته ښځه زر تر زر راولېږي چې سزا وله ورکړی شي او نور اسلامي ملکونو کې لکه زموږ پاکستان او نور ملکونو کې چې کوم ځای کې د افغانستان سفارتخانې دي هغې مخې ته احتجاج پکار دی چې افغانستان حکومت باندې دا زور واچولی شي چې فوراً دا پلیته راوغواړي که راویې نه غواړي دې کې دلچسپي واللي د دې معنا به بیا دا وي الله مکه الله مکه د دې مطلب به دا چې حکومت ورسره ملګری دی د افغانستان خو انشاءالله داسې نه ده خو دا که چېرته داسې ونه کړي بیا به دا مسله چې ورسره ملګری دی که نه وي نو فوراً دې د دې مسلې تدارک وکړي ځکه دا وړه خبره نه ده قرآن توهین زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم په شان کې توهین دا وړې خبرې نه دي چې وخت کې مسلمان خپل جذبات نشي کنټرولولی یو هندو په هندوستان کې زمونږ ستاسو د خوږ نبي توهین یو کتاب یې ولیکلو په هغه پسې یو غازي راپاڅېده غازي علم الدین په نوم باندې هغه یادېږي هغه باندې انګریزانو مقدمه شروع کړه انګریزي حکومتو په هغه وخت وینیولو وکیل ورته وایي دی غازی علم دین تا وی دی شکار وکا چې ته په دې جج مخې ته صرف دومره ووایه چې یاره ما چې کله دا مردار زما د نبي دا توهین کوونکی مردارولو نو زما مزغو کار نه کو زه لیونی ومه نو یو پوینټ به میلاو شي تا به زه آزاد کړم هغه ورته ویل الله اکبر زه به د جج مخې ته دقسې ویم ښه مې دماغو کار کو بلکل هوش او حواسو کې ومه او مردار کړی مې په خپل نبي مې غیرت کړی سر یې ورکړه ځان یې قربان کړ خو په خپل نبي باندې غیرت وکړلو نن هغه موږ یې پېژنو نه چې څوک خو نوم یې ژوندی دی او د هغه باره کې د شاعر وایي غازي علم دین څه ویل چې نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی عزت پر اللہ شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا سو پرش د خپل نبی په ناموس دا سر کټ نه کم کنه ځان قربان نه کم زما دی په الله قسم کې زما ایمان کامل شي سو پرې زموږ په زړه کې قرآن سره مینه نه وه په قرآن غیرت نه و الله مکه په رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت نه و په دې زړه کې بیا ایمان نشته په دې انسان کې بیا غیرت هم نشته دې وجې نه دا د یو پارټۍ مسله نه ده دا د یو قوم مسله نه ده دا د امت مسله ده دا د یو نیم عرب امت مسله ده په دې باندې مسلمان بچې هر مور او خور هر سپین ږیری مشر هر عالم او عام ملګری هر کشر هر ځوان دا ټول په دې باندې خفه دي نو مونږ مسلمانانو حکمرانانو ته دعا کوو چې یا الله دا همت وله ورکړي چې دې مردارې له عبرتناکه سزا ورکړي الله تبارک وتعالی دې په داسې مرض باندې مرداره کړي چې ټوله دنیا کې عبرت واخلي الله تبارک وتعالی دې په داسې ذلت باندې مرداره کړي لکه څنګه چې مخکې د نبي صلی الله علیه وسلم توهین کوونکي الله رب العالمین مردار او ذلیله کوم ځای کې چې مسلمانان مظلوم دي په کشمیر کې دي که په فلسطین کې دي او که په هر ځای کې دي الله رب العالمین د هغوی مدد وکړي الله تبارک وتعالی دې د ظالمانو د پنجې نه آزاد کړي او چې څومره
ټول د اسلام دشمنان دي رب العالمین دې ول عبرتناکې سزاګانې ورکړي الله تبارک وتعالى دې د ټولې دنیا لپاره د عبرت نمونه وګرځوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خيرا. قرآن خاورو کی لغڑی کتاب سری لمبی تری پورتکی کتاب ستانا موس باندی کفارو لوبی وکڑی ہے وکڑی ستا زړګی پر نه دردی کتاب